مشهور امریکایي سندرغاړي تر مسلمانېدو وروسته اوس پښتو ژبه زده کوي. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ پاستئ. امریکایي سندرغاړي چې تازه اسلام مبارک دین قبول کړی او مسلمانه سوی په یو تازه ټویټ کې ویلي چې غواړي پښتو ژبه زده کړي. هغې تازه پر خپل ټویټر پاڼه باندې یوه ویډیو خپره کړې او پکې ویلي دي چې د BBC سره یې د خپل ژوند په اړه تازه مرکه کړې او افغانستان او د افغانستان ټولو خلکو ته یې پکې ځانګړی پیغام درلودلی. هغې په یاده ویډیو کې د انګلیسي خبرو ترڅنګ په پښتو ژبه وویل: د افغانستان ټولو خلکو ته سلامونه. هغې د یادې کلمې وروسته د ویډیو د لیدونکو څخه نظر غوښتی چې آیا پښتو ویلي سم دي او که نه. د امریکا د ښکلي او د ښکلي غږ درلودونکې سندرغاړې په تیر 2019 میلادي کال کې مسلمانه شوه او له هغې راوروسته په خپل خوږ غږ کې څو ځله د قرآن کریم تلاوت کړی چې بیا یې ویډیو خپرې شوې. د قرآن کریم د ویلو په وخت کې ګراوت دا ویډیو پر ټولنیزو رسنیو ډېرې خپرې شوې او د ډېرو افغانانو او مسلمانانو پام یې ځان ته رااړولی. دا چې اوس دا د 9 کلونو دا د انګلیسي سندرو ترڅنګ د عربي سندرو سره هم مینه درلوده او ګڼې عربي سندرې هم ویلې. خو جالبه لا دا ده چې عربي سندرې په داسې حال کې خورا په ښه ډول ویلې چې هیڅ په عربي ژبه نه پوهیږي.